السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ جوړو یو لامپ او هغه به ډېر کیوټ جوړېږي. نو موږ خپل کرافټ کنټینیو کوو. د کرافټ دپاره څه څه پکار دی زه تاسو ته وایم. ټول نه پهله ما بلب واخیسته او د دې هاف پارټ مې واخیسته او دا مې تېل لرې کړو دا پارټ. اوس چې کوم دی ما دلته پینک کلی واخیسته، کلی مې واخیسته. دلته مارکرز به هم پکار دي، تاسو ته کلی به هم پکار دي او د قلید به هم پکار دي. دا 3 انګریډینټس به پکار دي. دا تاسو چې کوم دی د خپل کلی به داسې سلیب کوئ تاسو داسې او بیا پرې تاسو دا لیمپ ولګوئ. اوس چې د دې نه داسې جوړ شي دا بس موږ دلته سیټ ته کوو او اوس به موږ دې له غوږونه جوړ کړو. اوس به زه دلته ګلو والم او هغه به پرې ولګوم. دلته نو اوس به زه بل ایرم ولګوم. دا داسې ولګېده. اوس به داسې ولګوله. اوس موږ خپل ګلو بند کړو. اوس به کلی والګو. اوس به یې داسې سلیب کړو او اوس به دا موږ داسې ولګوو. دا لګول نه بس به داسې شیپ جوړ شي او دا به اوس موږ دغه شانتې پرېږدو او اوس به د دې موږ آیس جوړ کړو. آیس دپاره به دغه زه به اوس دې له آیس جوړوم. د هغه دپاره به زه مارکر یوز کړم. دلته به زه بلیک مارکر والم او پینک مارکر به والم. بلیک والو په دې آیس به جوړ کړو. تاسو چې هر څه نه جوړول غواړئ. او اوس پکې موږ دا کېښودلو نه پهله پکې موږ فیري لایټس ولګوو. اوس موږ دغه شانتې فیري لایټس وکړو. دا به زه په دې کې ولګوم. بیا
به په دې باندې داسې سټیک کړم. نن بیا ما داسې پیسټ کوم. پسې زوی نه لیدای شئ دا اوس جوړ شو. تاسو لیدای شئ چې دا څومره کیوټ ښکاري. تاسو دا په کور کې ایزیلی جوړولی شئ. دا تاسو په کور کې جوړ کړئ او انجوی کړئ. اور پوری بای بای.